جوړ په خیر. تاسو به یو تصویر په ټولنیزو شبکو کې لیدلی وي چې د نورستان قومي مشران د پاکستان پوځیانو ته تضمین ورکړي، په یو خط ورته ګوتې لګي چې دوی به په خپل سیمو کې ټي ټي پی ته ځای نه ورکړي. دا د بیوسۍ، دا د مجبوریت هغه وروستی حد دی. تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو اونیو کې د کامدیش او برګمټال لارې تړل شوې وي او نږدې 1 لک انسانان له لوږې، له قحطۍ، د بې درملۍ سره مخ. ځینې ماشومان هم مړه شوي دي چې درمل نه ورسېدل. او د نورستان خلک نهایت زیات مجبور وو چې داسې یو تفاهم وکړي. د چترال د قومي مشرانو په منځګړیتوب هغوی یوه جرګه ولېږله، د چترال قومي مشرانې پاکستاني پوځ ته ولېږله او بالاخره هغوی ورته وویل چې دوی د موږ ته تضمین راکړي او قومي مشران لاړل او هلته یې په یو ضمانت لیک ورکړ او بالاخره لاره خلاصه شوه. تاسو فکر وکړئ چې طالبان د مرکزی حکومت دعوه لري، طالبان په ټول افغانستان د قدرت دعوه لري او د دغه دوو ولسوالیو خلک چې له لوږې، له قحطۍ سره مخ وو، دوی چغې ووهلې، عذر یې وکړ، زارۍ وکړله چې له لوږې مرو، کومک را سره وکړئ. طالب خو د دې په ځای چې د افغانستان خلکو ته ګټه ورسوي، تاوان ورسوي. اوس د ملا هیبت الله او د طالبانو مرکزی نظام چیرته دی چې د افغانستان د دوو ولسوالیو خلک د پاکستان د پوځ سره تړون کوي او هغوی ورته بیا لاره خلاصوي او دوی خوراک او دا توکي هلته لیږدوي. د طالبانو د مرکزی حکومت دعوه چیرته ده؟ د طالبانو حکومتداري چیرې ده چې یو څوک چې په چا باندې واکمن وي، حاکم وي، پرې خپل هر ډول سخت قوانینو هغه افراطي فکر په تطبیقي، ولې کله چې د سخت ورځ راشي بیا دلته خاموش دي، چوپ دي. نو طالب خو د ګټې پر ځای افغان ولس ته تاوان رسي. د افغانستان هغه د خاورې تمامیت له منځه وړی. په دغه مسلې سره په دې کې د نورستان خلک هیڅ ډول ګرم نه دي، ځکه ګرم نه دي چې هغوی مجبور دي، وږي دي، له قحطۍ سره مخ دي، مجبور دي چې هر ډول کار وکړي. هغوی څو وارې مخکې هم یادونه کړې وه چې که چېرته طالبان را سره کومک ونه کړي، موږ مجبور یو چې د پاکستان له پوځه مرسته وغواړو. هغه دا د ښکاره مرسته یې وغوښته. دلته د افغانستان د خاورې صلابت څه شو؟ دلته د افغانستان د سیاسي جغرافیې صلابت کوم دی چې قومي مشران دي زی له پاکستاني پوځ سره تړون کوي؟ په دغه شان حالاتو کې د طالبانو موجودیت څه معنا لري؟ که حکومتداري، که چېرته حاکمداري یوازې دا وي چې څو انسانان راونیسه، د خلکو په مخ کې د درو لاندې واچوه، ویې شرموه، بیا به یې که دا حکومتداري ده، نو دا خو بس صحیح ده، روانه ده. دا خو پیلو د نورستان د دغه دوه ولسوالیو مسله دا کوچنۍ مسله نه ده، دا ډیره لویه مسله ده. تاسو فکر وکړئ چې یو حاکم چې په کابل او قندهار کې موجود دی، د افغانستان د پاره جنگ راوړی دی او کله چې بدبختی راغله بیا په هغه وخت کې خاموشه دی، هېڅ غږ نه کوي. بیا 1 لک انسانان له لوږې، له قحطۍ سره مخ دي، دوی غږ نه کوي. بیا یو شمېر لابیګر هم لګیا دي، ورته وایي چې اسلامي نظام دی. اوس دا اسلامي نظام چیرته و چې د پاکستان له پوځ سره قومي مشرانو تړون کوو؟ دلته خو حکومتداري مطلق تر سوال لاندې راغلی ده. د طالب حکومتداري چیرته ده چې د خپلو خلکو نه دفاع وکړي؟ د طالب هغه اسلامي نظام چیرته دی چې د نورستان 1 لک انسانان چې له قحطۍ، له لوږې سره مخ، له هغوی دفاع وکړي؟ دا خو یو پیل دی. شاید بل ورځ د خوست د خلکو سره هم دغه ډول تړون کوي، بل ورځ به د ننګرهار د خلکو سره تړون کوي، بل ورځ به په کونړ باندې بمبارونه کوي. اخر به ورته وایي چې بمبار کله هغه وخت کې دروم چې کله ته ما سره تړون کوي، چې هلته به ټي ټي پي ته ځای نه ورکړي. بل ورځ به په شینوارو کې بمبار کوي، وایي چې هغه وخت کې چې تر څو تا ما سره تړون نه کړی بمباري نه دروم. بل ورځ به په پکتیا کې هم دغه شان کیسه به وي، په پکتیکا کې به دا کیسه روانه وي. د طالب مرکزي نظام به چیرته؟ یوازې به په قندهار کې ناست دي. پس د دې لپاره چې طالب یوازې د ځان د بقا په فکر کې دی. د افغانستان د خلکو هیڅ ډول فکر ورسره نشته. د افغانستان خلک وږي وي، که تږي وي، که مري، که چوي، که هر ډول وي، هیڅ خبره نشته. 400 انسانان ووژل شول، ملا هیبت الله حتی نوم وانخیست. پاکستان هر ورځ بمباري وکړه، ملا هیبت الله حتی دا یو نوم یې وانخیست چې پاکستان په افغانستان بمباري کوي.
پس د هغوی لپاره د افغانستان خلک مهم نه دي، د افغانستان خاوره مهمه نه ده، یوازې خپل واکمني ورته مهمه ده چې دوی باید واکدار وي، دوی باید د واک په ګدۍ ناست وي او په ولس شهر څه تیریږي هغوی خو ښکاره خبره کوي چې خدای ته بغار ووهئ. یوازې په بغار خو کېدلی نو خو اوس خو به افغانستان آباد وي، یوازې په دعاګانو او په خیراو کېدلی نو اوس به افغانستان د نړۍ بیخي هغه معتبرترین هیواد وي، خو په یوازې په دعاګانو خبره نه ده. نو پس دغه وروستۍ مسله چې شوې ده دا د افغانستان د خاورې د تمامیت، د سیاسي جغرافیې دغه جوړښت نوتلې خبره ده او د خاورې تمامیت مطلق له منځه تللی ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې صحیح ده چې یو ډله به حاکمه وي، مګر د افغانستان سیاسي صلابت نشته، له منځه تللی دی. د افغانستان ولس مجبور مکلف دی چې په له هر چا سره په ډیلونو او په تفاهماتو خپل ژوند وساتي، بس خلاص، نور هیڅ بل کومه مسله پکې نشته.